په سلامونو مو هرکلی کوم دوستانو، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. د هر څه د مخه باید زه یادونه وکړم دوستانو، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د بیل نشان ووهئ تر څو زموږ راتلونکي ویډیوګانې په اسانۍ ترلاسه کړئ. د خپلې ښځې له وریري سره نکاح. شریعت د بعضې رشتو په وجه په یو وخت کې د دوو ښځو نکاح له یو کس سره حرامه ګرځولې، ځکه چې د صلې رحمي د قطع کولو سبب کیږي. لکه د یو کس په نکاح کې دوه خویندې، یعنې که ښځه ژوندۍ وي نو د خپلې خینې سره نکاح کول حرام دي. دا هم حرام دي چې تاسې دوه خویندې یو ځای په نکاح کې جمع کړئ. همدارنګه د میرمنې د ژوند په حالت کې د هغې له عمه او خاله سره نکاح کول حرام دي. د قرآن کریم او احادیثو په رڼا کې فقهاو د دې لپاره یو قاعده جوړه کړې ده، یعنې داسې دوه ښځې په یو وخت کې په نکاح کې نشي جمع کولی چې په هغوی کې که یو سړی فرض کړو نو د دوهمې ښځې سره نکاح جایز نه وي. د دغې فقهي قانون د اصل له مخې د ښځې له وریري او خورزې سره یو سړي په نکاح کې جمع کول حرام دي.